په امریکا کې د کروناویروس لامل د ناروغانو شمیر مخ په کمیدو دی او حکومت د دې ویروس په ضد د درېیم تایید شوي واکسین د بیړني استعمال اجازه ورکړې ده، خو د کوویډ لامل اقتصادي اغیزې اوس هم ډیر تر سترګو کیږي. د اقتصادي مرستندوی بستې لایحه د استازو په مجلس کې یوازې د دیموکراتانو لخوا منظوره شوې. اوس دغه لایحه د امریکا سنا مجلس ته راجع شوې چې 100 غړي لري او په دواړو ګوندونو 50-50 ویشل شوي. په دې لایحه کې د اکثرو امریکایانو لپاره د $1400 چک شامل دی. د دې لایحې په اړه ټول دیموکراتان همغږي نه دي. ځینې یې غواړي چې د کارګرانو لپاره په هر ساعت کې حد اقل معاش $15 ته لوړ کړي، چې ټول سناتوران د دې نظر سره موافق نه دي. د هوایي ایالت دیموکراته سناتوره میزي هارونه وایي زه اساساً په دې لایحه کې د لږ تر لږ معاش د لوړولو ملاتړ کوم، ځکه چې دا د اقتصاد بیا رغونې یوه لویه برخه ده. هغه خلک چې د کمې تنخوا او د وبا پر مهال د ورپېښ شوي اقتصادي تاوان څخه کړېدلي دي، هغه کارکوونکي دي چې کارونه یې اړین دي. اکثریت یې ښځې دي او ډېرې په ساعت کې ډېر کم معاش اخلي. ځینې دیموکراتان او جمهوریت غوښتونکي سناتوران بیا وړاندیز کوي چې مستقیما په دې لایحه کې د معاش د لوړولو په ځای د نور اقدامات وشي. د مثال په توګه په لوی شرکتونو باندې د مالیاتو بندیز محدود کړي چې معاشونه نه لوړوي. جمهوریت غوښتونکي تل د ډېرې کمې اقتصادي مرستندوی بستې غوښتنه کوي. د اوهایو ایالت جمهوریت غوښتونکی سناتور رپوټ وایي دا باید یوازینی هدف نه وي. موږ د جمهوریت غوښتونکو ګوند یو بدیل لرو، لکه څنګه چې پوهیږئ موږ د ولسمشر او د هغه له خلکو سره په دې اړه خبرې وکړې، خو موږ تر اوسه هیڅ ځواب نه دی ترلاسه کړی چې په روغتیایي او اقتصادي برخو باندې چې ډېرې بیړنۍ برخې دي متمرکز شوي هدفونه دي. د دیموکرات ګوند مشران تمه لري چې دا لایحه د مارچ میاشتې تر 14 نیټې پورې تصویب او توشیح شي. دا هغه نیټه ده چې د بیروزګاره خلکو د مرستندویو معاشونو وخت پای ته رسیږي. که چیرې دا لایحه تصویب شي، دا به د کرونا د وبا پر مهال د فدرالي حکومت لخوا د مالی مرستو شپږمه بسته وي. برېښنا عمر خیله د امریکاغږ آشنا تلویزیون، واشنگټن.